همراز بھائی د دنیا هر یو مذهب چې دی هغه یو سوچ لري، یو نظریه لري، یو فکر لري، او د خپل سوچ او نظریه د خورولو دپاره امن ضروری دی. چې امن وي نو اله به ته خپله نظریه بل ته بیان کی او خپل دلایل به بل ته ووایې، او که چېرته امن نه وي نو ته بیا هغې ته جوړېږي نه چې یاره ته یو خپل سوچ او یو خپل فکر چاته ورمخکې کړي، ور وړاندې کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مکه مکرمه کې چې کله نبوت ورته میلاو شو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام امن سره سلامتیا سره قوم ته یو پیغام مخکې که، او د الله د وحدانیت دعوت چې پیغمبر یو سوچ ته او نظریه د هغې ور وړاندې کړه. پیغمبر علیه السلام جنگ نه خوښو، هغه خپله نظریه په چا ورتپله نه، زما یو سوچ دی را سره ومنې. وګورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل ما په تاسو کې مخکې 40 کاله تیر کړل، ما تاسو ته چرته غلط بیاني نه ده کړې، ما تاسو ته دروغ نه دی ویلی، ما تاسو سره دوکه نه ده کړې. اوس هم چې زه کومه خبره کوم نو چې ما 40 کاله تاسو سره دغسې تیر کړي دي، اوس هم زه تاسو ته همغه خپل سوچ بیانوم، او دا درته وایم چې یاره دا زه کومه دعوه لرم چې یاره الله واحد لا شریک ذات دی، نو دا دعوه زما دروغ نه ده، دا دوکه نه ده، او دې کې څه فراډ نشته. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د الله د طرفه دا حکم و چې ته به چا سره زیاتې نه کې، ظلم به نه کې، خپله نظریه و په چا ورتپې نه. لا اکراه فی الدین. وګوره دی ورته وایي چې هېڅ اکراه نشته په دین کې، په چا په مری باندې چاړه او توره مږ ده چې ته کلمه ووایه الله یو منه. نه، کافرو ته وی دا زما یو نظریه ده زه تاسو ته بیانوم، او باقي لکم دینکم ولی دین، ستاسو دپاره خپل دین دی او زما دپاره خپل دین دی، تاسو به خپل جواب دی او زه به خپل جواب دی. په دې امن سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه دعوت وړاندې کړ. هغوی چې او نه منه نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مجبور یې کړه هغه ته لاړه مدینې منورې ته، خو جنګ یې نه کوه. وګوره که د چا ګریوان ته یې لاس نه اچو بس زه به نه لاړ شم. پیغمبر علیه السلام لاړ، وطن یې ورته پرېښود په مدینه منوره کې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یوم اقدامي جنگ نه دی کړی. که جنگ بدر ته تللی دي نو کافر ورپسې را روان شوي دی، راغلی دی. که احد میدان ته راغلی دي کافر ورپسې راغلی دی. په غزوه خندق کې په درشل ورته ودرېدل، نو چې ته یو سړي نه پرېږدې نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مجبوره شوی دی او دفاعي جنگ یې کړی دی. دا د پیغمبر علیه السلام دا جون مونږ ته وایي ده، ښیي ده چې پیغمبر چې تاسو امن خوښ کې، امن خور کې، امن سره جون تیر کې، او خپل نظریه، خپل سوچ، خپل میشن هغه امن سره به ډېر ښه خورېږي، هغه جګړې سره په زور باندې نه خورېږي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعلیمات مونږ ته د هغه جون مونږ ته دغه خبره ښودلې ده، او مونږ الحمدلله د هغې وخت نه په هغې باندې مسلمانان کاربند دي او را روان دي. او څومره غزوات چې شوي دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغوی ته اول د امن ویلي دي چې راشئ دا نظریه ما سره قبوله کې، که نه قبلوې فبها ډېره ښه ده، بیا چې دی نو جزیه قبوله کې، که جزیه هم نه قبلې نو بس بیا ته زورورې او ما سره جنگ کول غواړي نو بیا جنگ ته را مخکې شه. نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وروستو جنگ کړی دی، او بیا لکه هغسې څومره ډېر جنګونه شوي دي، غزوات شوي دي، هغه غزواتو کې وګورئ تعداد د شهداو یا د مړو هغه سوونو ته هم نه دی رسېدلی، یعنی دومره کم تعداد کې هغوی مرګ جوبله کړې ده. نو دا هم یو پیغام و چې یاره مونږه خونریزي نه کوو، خونریزي زمونږ مقصد نه دی. او دغه تاریخ مسلمانانو راغشتی دی، را روان دي. اوس دا نن سبا چې کم حالات په ملک کې جوړ دي نو مسلمانان الحمدلله د پاکستان خلک، عوام، حکومت پر امن دي. مونږه اقدامي جنگ نه کوو، مونږه په چا باندې حمله نه ده کړې، ما چا سره زیاتې نه دی کړې، ما ظلم نه دی کړی، ما ټوپک نه دی راغشتی، خو چې اوس یو سړی ما مجبوره کوي او خامخا
زما ګریوان ته لاس راچي نو بیا مال د خپل دفاع حق حاصل دی هغه به زه بیا خامخا خپل دفاع کوم او دغه حق ماته اسلام را کړی دی چې نه خپل ګریوان ته د چا لاس مه پرېږده نو دا هم ماته اسلام ویلی دی اسلام ماته د غیرت ژوند ښودلی دی دا څنګه چې راته د امن ژوند ښودلی دی نو دغسې راته د غیرت ژوند هم ښودلی دی چې مسلمان بې غیرته نشي کېدی چې د هغه ګریوان ته د یو سړی لاس اچوي او هغه دې ورته خاندي نه زه داسې نشم کولی بیا نو مونږ مسلمانانو تاریخ دی چې مونږ امن غواړو او خپل ژوند امن سره تېرول غواړو الحمدلله یو جنګ مونږ اقدامي نه دی کړی وګورئ په سن 65 کې هغوی راغلي دي او دومره زور ورتیا چې زه به سهار چای په لاهور کې څکم ته زما په کور ته به راځي بیا چې دی په سن 71 کې هم د هغوی د طرف نه شوی دی زموږ د مسلمانو ټول عمر پاکستان ورته دغه دعوت دی چې ګورئ امن سره خپل ژوند تېر کې تاسو انسانان یې او ژوند تېرول غواړئ تاسو هم ښه ژوند تېر کړئ موږ به خپل ژوند تېرو تاسو خپله ترقي کوئ نو مسلمان ټول عمر د امن خبره کړې ده د خوشحالۍ کړې ده بدامني اسلام نه خوښوي زموږ د قرآن تعلیمات هم دا دي چې تاسو ګورئ پیغمبر علیه السلام قرآن مجید کې الله پاک قریشو ته وایي چې ای قریشو د یو احسان په تور ورته وایي چې تاسو سره ما څومره لوی احسان وکړو ښېګړه مې وکړه چې ستاسو لارې ما د امن کړي لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف معلوم کړئ تجارت کوئ ازادۍ سره تاسو ځای ملکونو کې ګرځئ تاسو ته به څوک څه نه وایي او بل امن مې درکړلی نو دا امن دا د الله د طرف نه یو احسان دی یو نعمت دی نو که څوک هم د دې نعمت ناقدري کوي نو الله بیا هغه له سزا ورکوي چې څوک امن نه خوښوي او چې څوک امن خوښوي بس هغه د الله هم خوښ دی د پیغمبر هم خوښ دی او دنیا کې د هغه یو عزت وي الحمدلله پاکستان ته خلک په ښه نظر باندې ګوري ځکه چې د امن خبره کوي او د بدامنۍ خبره نه کوي نو په ټوله دنیا کې د هغوی هغه میشن د هغوی هغه پروګرام د هغوی هغه سعی او کوشش هغه ستایي چې یاره دوی د امن خبره کوي صحیح بالکل حضرت څنګه چې تاسو